السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پر زکات نه ادا کولو باندې عذاب. و یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دوزخ کې د ټولو څخه مخکې 3 کسان لویږي. هغې کې اول ظالم بادشاه، دویم مفلس متکبر، دریم زکات نه ادا کوونکی مالداره سړی. په بل حدیث کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي الله تعالی موږ ته د لمانځه او د زکات د ادا کولو پر یو ځای حکم کړی دی، او د دې سره یې دا حکم هم کړی دی چې کوم سړی زکات ادا نه کړي د هغه لمونځ هم قبول نه دی. په بل حدیث مبارک کې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی فرمایي زکات نه ادا کوونکی د قیامت په ورځ په جهنم کې دی. او دارنګه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم سړی د زکات مال د خپل مال سره یو ځای کوي الله تعالی به د ده پر مال هلاکت مسلط کړي. او په یو بل حدیث کې د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم قوم زکات بند کړي الله تعالی به پر دې باندې قحطي مسلطه کړي، او چې کوم قوم زکات بند کړي الله تعالی به پر هغه قوم باندې بارانونه بند کړي. یقینا زکات اسلام په ارکانو کې عظیم رکن دی، او الله تعالی انسانان د زکات په ادا کولو مکلف کړي دي. زکات ادا کولو په دنیا کې د برکت ذریعه ده، او په آخرت کې د انسان دپاره د نجات لار ده. او زکات نه ادا کولو په دنیا کې د بې برکتۍ سبب دی، او په آخرت کې د عذاب سره د مخامخ کېدو ذریعه ده. نو زکات باید هر مؤمن مسلمان پر خپل ټیم پر خپل وخت باندې ادا کړي. او زکات عزتمنو دا ادا کول دا به یو خوش قسمته انسان وي، او چې الله ته محبوب کس وي دا به زکات ادا کوي، او چې د الله خوش انسان وي دا به زکات ادا کوي، او چې الله ته نږدې وي هغه کس به زکات ادا کوي. چې کم څوک د الله څخه لرې وي او د اسلام څخه لرې وي هغه پر زکات باندې لاس ریږدي، او هغه به زکات نسي ادا کولی. والسلام.